dear students. Hope you are doing well and great, and hope you are having a great time, dear students. Welcome back to Hope English Academy. سلامونه نیکی هیله احترامات مو منئ ملګرو. هیله ده چې خوښ خوشحاله پر انرژي به یاستئ او هیله ده چې زموږ د نوي درس لپاره به آماده واوسئ. نن موږ تاسو په بګنر 2 کلاس کې اتم نمبر درس لرو چې په اتم نمبر درس کې به موږ تاسو درېیمه برخه د types of sentences by structure وایو. راځئ دا ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو څخه معلوماتي وي د ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ، لایک او کمنټ مو هیر نشي. یو ځل بیا سلام. هیله ده چې د نوي درس لپاره پر انرژي واوسئ او بایداره ویښ واوسئ تر څو پورې په درس باندې مو سر خلاص شي. راګرځو ملګرو، موږ تاسو کمپلیکس سنټنس ده چې د دې په تعریف باندې په موضوعاتو په هر څه باندې موږ تاسو خبرې اترې لرو، په فارموله باندې، جوړښت باندې. نو له هر څه نه لومړی باید موږ تاسو د دې په اهمیت باندې پوه شو چې دا موضوع یا دغه کمپلیکس سنټنس ولې مهم دی. ځکه چې هر کله موږ تاسو د یو شي په اهمیت باندې پوه شو، په هغه کارکرد باندې د یو شي پوه سو، بیا د هغه زده کړه هم خوند کوي. صحیح شو؟ نو لومړی باید ووایو چې ولې دا موضوع مهمه ده. جواب یې دا دی ځکه چې ډیری وخت موږ یوازې ساده جملې کاروو. فرضاً موږ تاسو وایو I like tea, he is my friend, I go to gym. دا ډول ساده جملې موږ تاسو په روزمره کارونو کې ډیری کاروو. نو که څه هم دغسې جملې، ساده جملې څه اشتباه کار نه دی، څه بده خبره نه ده، اما مثلا زه یو مثال در کوم. موږ تاسو په یو ټولنه کې اوسو یا په یو ځای کې اوسو، که موږ تاسو داسې لنډې خبرې وکوو، نو بیا خلک دا فکر کوي وایي د ده څه نه دي زده. صحیح دی؟ یعنې مطلب لکه موږ تاسو یو ایجوکیټډ پرسن نسو ښکارېدلی، څرګندېدلی نشو په یوه ټولنه کې. نو د دې لپاره چې موږ تاسو یو ښه شخص معرفي سو په یو ځای کې یا خبرو ته تفصیل ورکړو، نو بیا موږ تاسو ضرورت لرو و کمپلیکس سنټنسز ته. دا جواب دی. په دې خاطر باندې مهمې دي چې زموږ تاسو خبرې تفصیل ولري، تشریح ولري او په ساده جملو باندې موږ تاسو ونه درېږو، سټاپ نسو په ساده جوابونو باندې، په ساده خبرو اترو باندې. انسان ډېر داسې کلیوال ښکارېږي په اصطلاح باندې. نو راځو موږ تاسو کمپلیکس سنټنسز زده کوو یا د دې کارکرد زده کوو چې څنګه موږ تاسو وکولی شو خپلو خبرو ته پیوند ورکړو، تړون ورته ورکړو او اضافي خبرې وشو کولی، خپلو خبرو کې مو تفصیلات راولو. د دې لپاره موږ تاسو ضرورت دی کمپلیکس سنټنسز چې د دې په هکله باندې به نن موږ تاسو خبرې اترې لرو. نو راځئ موږ تاسو اول تعریف وایو. تعریف مې ډېر ساده تعریف درته راوړی دی او د تعریف نه هم مقصد دا وي چې موږ تاسو یو شی په ساده ډول سره وپېژنو، د هغه په هدف باندې پوه شو چې څه هدف دی. تعریف وي د دې دپاره. نو کمپلیکس سنټنس تعریف یې دا دی چې هغه جمله ده چې لږ تر لږه ډیپنډنټ او یو انډیپنډنټ کلاز ولري. صحیح شو؟ یو انډیپنډنټ کلاز او یو ډیپنډنټ کلاز باید چې ولري. دغه جملو ته ویل کېږي کمپلیکس سنټنس. صحیح شو؟ نو اوس موږ تاسو راځو، مخکې مې ما د دغه انډیپنډنټ کلاس او د ډیپنډنټ کلاس په اړه باندې مې خبرې کړي دي، خو یو ځل بیا درته وایم چې سر مو ورباندې خلاص شي. انډیپنډنټ کلاس چې دی یوازې ودرېدلی سي. صحیح شو؟ مطلب لکه په خپل هغه جمله چې دی یو مفهوم ورکولی شي په خپل ځان کې. او ډیپنډنټ کلاس چې دی هغه بیا یوازې نسي درېدلی، لکه یو بلې جملې ته هم ضرورت لري. فرضاً موږ تاسو یو مثال ورکوو. I stayed home because it was raining. دا اوس یو کمپلیټه جمله ده، یو کمپلیکس جمله ده چې هم انډیپنډنټ کلاس لري هم ډیپنډنټ کلاس. اوس په دې دواړو کې انډیپنډنټ کلاس یې څه دی او ډیپنډنټ کلاس یې څه دی پکې. صحیح شو؟ I stayed home. صحیح، زه کور پاتې شوم.
د independent class دی او because it was raining د dependent class دی صحیح شو نو د دواړه چې سره ځای سي کمپلیکس سنټنس ترېنه جوړیږي یو بل مثال ورکوم she was happy when she passed the exam she was happy هغه خوشحاله وه when she passed the exam کله چې هغه امتحان پاس کړلو صحیح شو نو اوس په دې کې she was happy دا یو independent class دی او dependent class دی when she passed the exam دا چې شو dependent class یو بل مثال ته راځو although he was tired he kept working دا independent class دی dependent class دی although he was tired دا dependent class دی صحیح شو اوس په دې کې تاسو معلوم کړئ چې کوم یو ولاړ دی په خپل ځان کې خپله معنا مکملولی شي کوم یو کلاس خپله معنا نشي مکملولی او یوې بلې جملې ته ضرورت لري صحیح شو نو هر کمپلیکس سنټنس لږ تر لږه یو بشپړ فکر یعنی انډیپندنت او یو نیمګړی فکر ډیپندنت لري صحیح شو نیمګړی فکر او مکمل فکر دا دواړه باید چې په کمپلیکس سنټنسز کې واوسیږي اوس موږ تاسو راځو فارموله څه دی د جوړښت دغه چې دی فورمولې څه دی independent class plus subordinating conjunction کوم چې موږ تاسو په تیرو درسونو کې ویلي دي independent class به وي بیا به پکې subordinating conjunction وي پکې plus dependent class به وي دا فارموله دی صحیح شو independent class subordinating conjunction او dependent class دا فارمول شو یا هم برعکس subordinating conjunction dependent class plus کاما او plus dependent class داسې هم راتللی سي دا بل فارمول دی دوه فارموله کې تاسو کولی شئ چې کمپلیکس سنټنسز یې جوړ کړئ راځو اولې فارمول باندې موږ تاسو یو مثال جوړو I will sleep زه به خوب وکم after I finish my homework له دې نه وروسته چې زه خپل کار ختم کم صحیح شو یعنې زه به ویده سم کله چې زه کار ختم کم دوهمې فارمولې ته راځو یا دوهم جوړښت ته راځو چې څنګه موږ تاسو په دوهم جوړښت باندې یا په دوهمې فارمولې باندې جمله جوړولی سو after I finish my homework ورلته موږ تاسو ویلو plus gamma plus صحیح شو after I finish my homework کله چې زه کار خلاص کم یا کله چې ما کار خلاص کړلو I will sleep زه به خوب وکم یا زه به ویده شم صحیح شو نو د دغه دواړو فورمولو فرق به موږ تاسو څنګه کوو دا نور در سره ونیسئ هر کله چې ډیپندنت کلاس په پیل کې راشي نو کامه ورسره ضرور راځي صحیح شو دا پلس کامه مې چې درته ویلې دا د همدغه دپاره هر کله چې اول ځل کې د جملې په اول سر کې ډیپندنت کلاس راسي لکه موږ تاسو دلته وویلې په دغه کې په مثال کې after I finish my homework صحیح شو دا چې دی ډیپندنت کلاس دی نو دا چې په پیل کې راشي نو کامه ورسره ضرور راځي صحیح دی ښه نو دا و زموږ د نن ورځې درس هیله ده چې زده کړی مو وي په همدغو فورمولو باندې تاسو دغه زده کړئ جملې ورباندې جوړې کړئ کار ورباندې وکوئ حداقل دوه درې جملې ورباندې جوړې کړئ چې ستاسو لپاره ښه پریکټیس دی بل د subordinating conjunction مخکې درسونو کې ما تاسو ویلي وو لکه because although since if when while همدارنګه دغه کنجنکشن زده کړئ لکه چې دا ورسره کاریږي او یو څه اوس زه ستاسو لپاره یو بل تمرین در کوم هغه دا دی چې یو ساده جمله در کوم تاسو د دې لپاره ډیپندنت کلاس جوړ کړئ لکه زه وایم I like coffee زه
کافي یا قهوه خوښوم. د دې لپاره تاسو ډیپینډنټ کلاس ورزیات کړئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس د راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شبې، الله مو حافظ و ناصر شه.